د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو یو دیرشم خزانې نندارتون پرانیستل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې نن د روان 1403 لمریز کال د میزان میاشتې په 25مه نیټه په بادام باغ څیړنیز او روزنیز فارم کې د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو یو دیرشم خزانې نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د ریاست الوزرا سیاسي او اداري مرستیالانو، د کابینې محترمو غړو، د خصوصي سکتور استازو او همدارس یو شمیر بزګرانو، مالدارانو او عامو هیوادوالو هم ګډون کړی وو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د هیواد کرنیز اقلیم ته په اشارې سره وویل افغانستان د حاصلخیزو کرنیزو ځمکو، پاکو اوبو او متنوع اقلیمي شرایطو په لرلو سره د کرنې بالقوه ښه ظرفیتونه او مختلف محصولات لري. محترم ملا صاحب زیاته کړه د اسلامي امارت په بیا ځلې حاکمیت سره د کرنې سکتور ته پاملرنه زیاته شوې چې له مخې د کوکنارو کښت صفر ته راټیټ او د بدیل معیشت مختلفې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه اسلامي امارت د هیواد د کرنې او مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په موخه د اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې مسلسلې هڅې کوي څو د کورنیو محصولاتو د ملاتړ او د وارداتو د تعویض مناسب سیاستونه پلي، کرنه، میکانیزه، اوبه مدیریت او په دې برخه کې مهمې برنامې تطبیق کړي چې پر اساس به یې زموږ محصولات په کور دننه او بهر کې د سیالۍ جوګه وګرځي. محترم ملا صاحب د ننني نندارتون ارزښت ته په اشارې سره وویل موږ اړتیا لرو چې سیمه ییزو او نړیوالو بازارونو ته خپل محصولات ورسوو، خو دا چاره هغه وخت لا ښه تطبیق کیږي چې د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو کیفیت، بسته‌بندۍ، پروسس او ځنځیري ارزښتونو پیاوړتیا ته توجه لا زیاته کړو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه اسلامي امارت د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو د ځنځیري ارزښت ته پیاوړتیا، پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې هر ډول پانګونې ته هرکلی وایي او د لازم اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکوي. په پای کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند دغه نندارتون د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مهم وباله او له ټولو بزګرانو، مالدارانو، سوداګرو او پانګوالو یې وغوښتل چې د محصولاتو معیاریتوب ته پاملرنه زیاته کړي. د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو په یو دیرشم خزانې نندارتون کې په 243 غرفو کې بېلابېل کرنیز او د مالدارۍ محصولات نندارې ته ایښودل شوي چې 4 ورځې به دوام ولري. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن